تلفظ په نیت بدعت دی. نو چې ستا مونځ د بدعت نه شروع شو دا کوم مونځ دی چې مونځ د شروع د بدعت نه شو؟ نه دا کوم مونځ دی؟ زما محترمونو د مونځ د پاره دا نیت د دې الفاظ نشته. او عجیبه خبره دا ده چې خلک لګیا دی ټول مونځ په عربۍ کې دی او نیت ورله په کومه ژبه کې وایي. واه دا پکې کوم ځای دا پښتو نیت پکې کوم ځای نه راغی؟ پښتو نه د مونځ شروع د پښتنو مونځ دی. پنجابی په پنجابۍ کې وایي، فارسی خوانې په فارسۍ کې وایي، بلې ژبې والی په بله ژبه کې وایي، انډین په خپله هندي ژبه کې وایي، بنګالی په بنګالۍ کې وایي. دا کومه خبره دی؟ دا په مونځ کې سره داخل شو لګیا دی. او باقي مونځ سبحانک اللهم نه خو عربي ده او دې خوا نه ستا پښتو سټارټ شو او دلته به رکعات رواني او دلته به نیت کوم، نیت مې کړی، نیت کوم، نیت. هغه مولانا بجلیګر یو کلیپ دی ورته کنزل هم کړی دی. خو کولی شو موږ نه شو کولی. او ستا داسې وکم وایي چې نه دې نیت کړی او نه دې وکړلو، موږ له دې مونځ خراب کړو. خو الله اکبر وایه ودرېږه که نه، سمه خبره یې کړې ده. د صحیح خبرې د هر چا تایید پکار دی. هغه هم دا خبره خپل وخت کې کړې وه چې بس الله اکبر وایه او مونځ ته بس راغې ودرېدې که نه. نیت او چې د کور نه را روانې دی، چې د دوکان نه را روانې دی او په زړه کې د دا وه چې د جمعې مونځ لزم. نیت خو تا کړی دی، بلکې په دې انتظار ناست دی چې اوس به کله جمع ودرېږي یا دوه رکعاته وکړو. تاسو یې په دې نیت که نه؟ ټول په دې نیت نه راغلي، ټول په دې نیت راغلي. دا رنګ که څوک د سهار مانځه نه راځي، که څوک د ماسپښین، د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن مخکې نه د نیت کړی وي. نیت دغه دی چې د اړه کې د کومه خبره دغه نیت دی. بس خو ودرېږه الله اکبر. صحابه کرام فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ به د الله اکبر نه شروع کېده. دې نه مخکې موږ څه نه دي اورېدلي چې نویت ان اصلي کذا، چې فلانې مونځ کومه فی وقت کذا، په فلاني وخت کې کومه، او متوجه الکعبة الشریفه او کعبې ته مې مخ کړی دی او دا الفاظ نه دي ثابت.